طالبانو ویلي ښځې دې ودونو ته نه ځي او چپلکې دې نه پر پښو کوي. د فاریاب په ټولو ولسوالۍ کې طالبانو حضور لامل شوی دی چې دغه ډله پر خلکو په تیره بیا په ښځو تازه بندیزونه ولګوي. د فاریاب د ولایتي شورا غړی آقا محمد نور سلام وطندار ته ویلي د طالبانو په تازه حکم کې ویل شوي چې ښځې نشي کولی شرعي محرم پرته له کور څخه بهر شي او د ودونو په هغو مراسمو کې باید ګډون ونه کړي چې موسیقي پکې غږیږي. د هغه په وینا د فاریاب په ځانګړې توګه د اندخوی ولسوالۍ پر اوسېدونکو د طالبانو تازه بندیزونو خلک اندېښمن کړي، ځکه په وینا یې د ډېری کورنیو نارینه غړي له هېواد څخه بهر دي او ښځې له خپلو بچیانو سره یو ځای ژوند کوي. نوموړي زیاتوي طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړې چې د خوښۍ په مراسمو کې موسیقي ونه غږوي او په خبره یې ښځې د روغتیايي مرکزونو ته هم له محرم پرته نه ځي. د فاریاب د ولایتي شورا دغه غړي وایي د طالبانو د حضور په پراخېدو سره اوس هغه ښځې چې دفترونو ته تللی نشي تللی او وزګارې شوي دي. د هغه په وینا په ولسوالۍ کې دولتي ادارې او دفترونه هم تړل شوي چې دغه وضعیت د فاریاب اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. په فاریاب کې یو مدني فعال سید حسن هاشمي وایي طالبان نه یوازې ښځو بلکې پر نارینه‌و هم بندیزونه لګولي. هاشمي وایي طالبان د ریکشاو او موټرونو چلوونکو ته خبرداری ورکړی کله محرم پرته ښځې موټر ته پورته کړي سزا به ورکړي او په وینا یې د دغې ډلې ماهیت هیڅ نه دی بدل شوی. په فاریاب کې د رسنیو برخې یو فعال هم ویلي چې طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی که ښځې له محرم سره هم له کوره وځي باید چپلکې پر پښو نه کړي او ویښتان هم لوړ ونه تړي. د طالبانو ډلې یو ویاند قاري یوسف احمدي هم دغه بندیزونه مني او وایي افغانستان یو اسلامي او دودیز هیواد دی چې په وینا یې خلک هم د اسلام او هم له شریعت احکامو سره بلدتیا لري. هغه وایي یاد موارد بندیزونه نه دي.